بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یئ. یوې نوې ویډیو سره نن ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. نننۍ ویډیو به مونږه د لیپټاپ نه په یو ایپ مونږ څنګه انسټال کوو د دې په باره کې. فار ایگزامپل ما سره یو ایپ دی انسټال دی، هر یو ایپ دی په دې اکثر مونږ سره په ډیسکټاپ پراته دی. مونږ څه کوو د هغې د انسټالیشن لپاره چې مونږ جنرالي داسې وکړو چې په هغې رایټ کلیک وکړو، دلته ډیلیټ ووهو. نو دا یې طریقه نه ده، ځکه چې په دې طریقه تاسو ډیلیټ کوئ نو هغه څه وي د هغې فایلز وغیره هر څه په سی کې پراته وي، بیا یې هم ځای نیولی دې ځای نه جسټ هغه شارټکټ ډیلیټ شي. نو صحیح طریقه یې دا ده چې ټوټلي هغه ایپ ستا د لیپټاپ نه ان انسټال شي. اسانه طریقه یې دا ده چې مونږ کنټرول پینل ته لاړ شو. ما سره دلته تاسو ګورئ په ډیسکټاپ کنټرول پینل دی. که دلته تاسو سره نه وي او آیکنز تاسو نه یې کریټ کړی، کوم چې دا آیکنز دي دې په باره کې زما ویډیو شته، هغه تاسو کتی شئ. ټیک ده، کنټرول پینل ډیسکټاپ ته راوستی شئ. ښه، او که نه وي نو تاسو څه وکئ، سټارټ اپشن ته راشئ او دلته سمپل ورکئ کنټرول پینل، کنټرول ورکئ په خپله به راولي. کنټرول پینل ته راشئ، بیا دلته راشئ پروګرامز کې ان انسټال پروګرام سیټ کئ. اوس دې چې کله تاسو راشئ څه هم تاسو کوم ان انسټال کوئ. اوس دلته زه خو څه نشم ان انسټال کولی ځکه چې ما سره ټول اضافي څه ایپس نشته. خو زه به طریقه وښیم. فار ایگزامپل زه دا اډوب اکروبیټ ډیلیټ کوم، په دې به رایټ کلیک کوم، ان انسټال به ووهمه، دی به ډایرکټ نه ان انسټال کېږي. دلته به تاسو ته اپشن نه ولي چې تاسو ان انسټال کول غواړئ که نه. سمپل به تاسو بیا څه ووایئ، مخې ته به یې پروسیډ کئ او ان انسټال اپشن به راشي. نو دې سره به دا وي چې کمپلیټلی به ان انسټال شي. دې اوس لږ ټایم اخلي خو دا بس ټایم ډېر اخلي. مونږ به داسې ساده طریقه وښایو چې په دې به صرف رایټ کلیک کئ او ان انسټال به ووهئ او مخې ته به پروسیډ کئ تاسو خپل پروسس. نو ډېر په اسانه به دا څه شي، ډیلیټ شي. دا اسانه طریقه ده. امید لرم ویډیو مو خوښه شي.